د عددونو په محور باندې په نښه شوی ځای په دواړو عام کسر او اشاري کسر ولیکئ. تاسو ویډیو ودروئ او خپله یې حل کړئ. راځئ په ګډه کار پرې وکړو. په نښه شوی ځای مو دلته دی د 4 او 5 ترمنځ، یعنی په نښه شوي ځای عدد به مو د 4 نه ډېر وي خو له 5 نه به لږ وي. که دلته وګورو موږ د 4 او 5 ترمنځ دا واټن په لاس مساوي برخو باندې ویشلی دی چې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 په لاس مساوي برخو باندې ویشلی دی چې دا هره برخه یو پر لاس ښیي. دا هر کوچنی واټن د یو پر لاس په اندازه باندې دی. نو د 4 نه وروسته یو پر لاس، 4 سوی یو پر لاس او بیا 4 سوی 2 پر لاس. نو که چیرې غواړو دا ځای د دې ځای عدد په کسر باندې وښیو، په عام کسر باندې داسې به ولیکو چې 4 سوی 2 پر لاس. که غواړو په اشاري کسر یې ولیکو، نو د 4 سوی 2 پر لاس عام کسر به په اشاري کسر کې داسې ولیکو چې 4.12 4.2. راځئ یو بل مثال به کار کړو. دلته بیا هم د عددونو په محور باندې په نښه شوی ځای په دواړو عام کسر او اشاري کسر ولیکئ. که دلته وګورو دا پوښتنه مو له پورتنۍ پوښتنې نه یو څه توپیر لري. تاسو ویډیو ودروئ او خپله یې حل کړئ. راځئ په ګډه کار پرې وکړو. په نښه شوی ځای مو دلته دی. که وګورو په نښه شوی ځای د 2 تام عددونو ترمنځ نه دی، بلکې په نښه شوی ځای د 3.2 او 3.3 ترمنځ دی. نو دا کوچنی واټنونه به دلته 1/100 ښیي. دا هر کوچنی واټن 1/100 ښیي. نو که د 3.2 اشاري کسر داسې ولیکو چې 3.0 او د 3.3 اشاري کسر داسې ولیکو چې 3.10. په اشاري کسرونو کې کوم توپیر نه راځي، ځکه موږ ویلی دي چې که چیرې په اشاري کسر کې د اشاري عدد ښی خواته هر څومره صفرونه زیات کړو، بیا هم په اشاري کسر کې کوم بدلون نه راځي. نو دلته موږ ویل چې دا کوچنی واټن 1 ښیي یا 1/100 ښیي. نو که د 3.0 سره 1 یو ځای کړو او بیا 2 ورسره یو ځای کړو، نو 3.0 به داسې ولیکو چې 3.22، یعنی په نښه شوی ځای مو 3.22 دی. کولی سو د 3.22 اشاري کسر په عام کسر کې داسې ولیکو چې 3.22 به داسې ولیکو چې 22%. یا هم که دلته موږ وګورو، موږ ویل چې دا کوچنی واټن 1% ښیي. دا کوچني واټنونه هر یو 1% ښیي. نو د 3.2 سره که چیرې 2 نور یو ځای کړو، نو اشاري کسر داسې ویلی سو چې 3.2 او 2 چې په دواړو لارو باندې بیا هم اشاري کسر یو شان دی.